نن د فروری په 15مه نیټه د صوابۍ په بازار کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د کشمیر او د کشمیر د عوامو د اظهار یکجهتۍ په حواله سره یوه ریلی انعقاد وشو. دې ریلی کې د جماعت اسلامي میاں افتخار الدین باچا او ورسره نور د جماعت اسلامي د ضلعي او صوبایي رهنماو شرکت وکړو. د دغه ګډونوالو او ویناوالو دا وینا وه چې د کشمیر عوامو په حق کې دی ټولې نړۍ لا پکار دی چې ودرېږي او د کشمیر د عوامو او د کشمیر د ولس په خوښه دی د کشمیر مسله حل کړی شي. دوی د ټولې نړۍ په انساني هیومن رایټس تنظیمونو باندې هم غږ پورته کو چې ټولې نړۍ ته پکار دی چې په دې کشمیر په مسله کې یو ځای په یو پیج باندې ودرېږي. आज बता तफसील